قبل توبه قبل توبه عن عباده دخل بندگاننا ويأخذ او اغا اخلي قبل الصدقات صدقي وان الله بشكل تعالى هو التواب الرحيم وما غتب قبلون کے مہربان دے وقل او يا اعملوا عمل کوي فسيرى الله بزرد چوب ګوري الله تعالی عملكم استاس عمل ورسوله او دغه پیغمبر والمؤمنون ومؤمنان هم وستردون او زرد چې تاسو واپس کړل شي الى عالم الغيب هغه چا طرف ته چې عالم دې پوهیږي په غیب باندې ان الله تعالی طرف ته والشهادت او پخکارو باندې وينبئكم بیا هغه خبر در کی تاسو ته بما فهغه کنتم چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکاو واخرون وذن نور خلق مرجونا مخکې د دې کې سراتی چې پات کل اغوی لامر الله تعالی د حکم اما يعذبهم ياب عذاب ور کی دوی تا و اما او ياب يتوب مهربانيو کی عليهم بدوی باندې معفي وو کی د دوی ته الله معفيو کی والله ولا تعالی علیم په ده حکیم خوند حکمت ولده والذین اوغکسان اتخذوا چې چا جوړ کو مسجدن جمعات ضرارن د پاره د تکلیف ور کولو مسجد ضرار وکفرا او د پاره د کفر وتفریقا او د پاره د جدائی راوستلو بین المؤمنین فمن د مؤمنانو کې وارصادا او د پاره د مرچی مرصد مرشد ویل کی د پاره د مرچی لمن د هغه چا د پاره حاربا چې جګړه کړې ده الله سره ورسول او دغه پیغمبر سره من قبل دین وړاندې هم دا دوی باقاعده ابو عامر یو راهب تر شوی دی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم روحاني دشمنو او دلته په مدینه کې خو منافقین هم نو دی هغه خپلو کې معاهده وکړه سره جوړ وکړه چې دا سلبو کو چې مقام غته داسې پکار دی چې باغی کې موږ اصله را جمع کو او بیا باغی کې موږ د هغه مسلمانانو په خلاف هغه ته تربیت هم ورکو او چې کله دا مسلمانان د تبوک نه را واپس شي موږ به د دې په مخالفت کې تیاری کړی یو مرکز به موږ ته ملاوي لنډه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو په خلاف دوی ته یو مرکز پکارو او یو مرکزی دفتر یا مرکزی مکان دوی ته پکارو په نورو ځایونو کې دا کار دوی نشو کولای نو دوی ورته د جماعت نوم ورته ورکړو او دوی باقاعده جماعت جوړ کو او لاړ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته او هغه ته ویلي چې تراشه موږ جماعت جوړ کړی دی ځکه چې دا جماعت موږ نه لري دی د مسجد قباء موږ ورته رسیدای نشو نو تراشه زموږ په جماعت کې مونږ وکړو چې موږ ته هغه بختورم شي او تبرک هم پکې راشي نو خبره د تبرک نه و دا هغه ته جواز جوړو چې کله زموږ جماعت قانوني حیثیت هغه ته حاصل شي او موږ باندې بیا دا څو قران نه کی چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم سره وعده وکړه چې ټیک ته خود جهاد وخت او موږ روان یو تبوک ته نو چې واپس راشم نو زبر راشم او تبوک منځو کما رسول الله صلی الله علیه و سلم چې واپس راتو الله تعالی د آیتونو نازل کړل چې دا خو جماعت نه ده دا خو د اسلام هغه دشمنی ده نو رسول الله صلی الله علیه و سلم باقاعده یو وفد واسطه او هغه جماعت وران کړ او بیا پته ولګی چې هغه کې دي اسلحه او غیرم جمع کړي وي مسجدن جماعت ضرارن د پاره د تکلیف ور کولو وکفرن او د پاره د کفر وتفریقا او د پاره د جدائی راوستلو بین المؤمنین بمن د مؤمنانو کې وارصادا او مرچا لمن هغه چا د پاره حارب الله ورسوله چې هغه جنگ کړی دی الله او دغه پیغمبر سره من قبل دین وړاندې ولا يحلفن او دوی بخامخه قسمونه خوري ان اردنا چې موږ اراده نه وکړي الا الحسنى مگر د نیکی موږ خو جماعت جوړو الله رضا لپاره جوړو نو دا خو نیک کار دي موږ دینه منی کوي د جماعت نه منی کوي والله ولا تعالی یشهدو گواہی ور کوي انهم بشکدوی لکاذبون دروغجن دي لا تقم مودرګه فيه بدی کې ابدا همیشه لمسجد البته جماعت اسسا چې هغه تاسیس شوه دی یعنی بنیادی خود شوه دی حالت تقوا په تقوا باندې من اول یوم دا غړم باندې ورځنا احق هغه ډیر حق لري اندا چې تقومت ادريږي فيه باغی کې دا کم جماعت دوه جماعتونو باندې کې رایشته د مفسرینو چې دا مسجد قباء او یا مسجد نبوی دی او دوه د دې صفاتونو مصداق دي مسجد قباء د تقوا په بنیاد جوړ کړی شوی او مسجد نبوی د تقوا په بنیاد جوړ شوی او خدا کم جماعت دوی جوړاو دا قباء سره نشتی وو د دې علاقې کې ودا نو شاید هغه ته اشاره وي شاید مسجد نبوی ته اشاره وي فيه پدې کې رجال ذن سړی دي يحبون چې علی خوخی مینا کوي الله غوي سره یا پدې کې ذن سړی دي يحبون چې هغه خوخی ان يطهروا د دې سړو ته اشاره ده
داسې خلق دي چې دا خلق مینه کوي اندا چې یتطهروا چې دې پاک للی شي خدای پاک شي والله ولا تعالی يحب المطهرين دا مینه کوي پاک اوسیدونکو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دینه پښتنه وکړه په دې آیت د نزول نورستو چې تاسو صدا سي عمل کوئ چې الله تعالی تاسو ذکر په قران کې وکړو چې د ایمنه کوي پاکي سره او الله پاک خلق وخی نو دی ورته جواب کې ویل چې موږ دا یو عمل کوو شاید چې دا الله تخوښ شوی چې کله موږ د لوی او د اسماتي نه فارغ شو نو موږ لوټم استعمال کو خاورا او هغه نه بعد موږ په اوبو باندې استجاء هم وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق کوي چې دا ډېر بهترین عمل دی دا غو صفایي عمر خې طریقې سره وشي افمن اسس آی اغا چا چکی خودو بنیانه بنیاد خپل ابدی بنیاد علا تقوا په تقوا باندې من الله د الله تعالی طرفنا ورضوان او د پاره در زمانتی خیر دا بهتر دی ام او یا من اغا اسس چې بنیاد کې خودو چکی خودو بنیانه ابدی بنیاد خپل علا شفا جرفن علا شفا پغاړه جرفن دی وکندې هارن چې غرزیدون کې وی فنهارا بیا اوغرزد اغا آبادی به باغ سرا چرته اوغرزد فی نار جهنم په اور د جهنم کې دا الله تعالی د منافقینو مثال بیان کړی دی لکه څنګه چې یو ځای کې اوبر روانې دي او لاندې حصہ اوبو خړلې ده او دلته لاندې حصہ اوبو تللی ده او دلته یو ځای پاتې ده په دې باندې ته آبادی جوړای نو دا خو غورځي خامخا دغه جلان اسمه اوبو خړلې ده نور وبزي نو دا د منافق هغه تعمیر دی چې هغه پزړه کې نفاق وي او د نیک عمل کوي لکه جمعات خو نیک عمل له خو د پزړه کې خو اخلاص نشته پزړه کې خو منافقت ته یا نور عمل بل عمل نو دا به غورځيږي خدا غورځيږي بچرتا جهنم ته یعنی دې چې کومه خرچو کې په دې لار کې یا کومه قربانیو کې هغه قربانی به د تبعیس جوړ شي د جهنم اگر که بخکارو باندې هغه نکی وي لکه موږ د زیارتونو جوړو د قبرونو جوړو او تاسو کې اکثر خلک بدل ته ناس دي زموږ د ادری مخکې د پاکستانیانو د عادت کم او د پاکستانیانو ډېر شوی دی قبر په خول قبر جوړول دا ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم دې منع کړی دا ډېر مړي د پاره او هغه جوړونکو د پاره دا ګناه او سزا د الله تعالی دې متاسف نه بچ کی همدغه شی به رسول الله شي ورو هغه ځای ته به ورسي چې هغه د شرک باعث به جوړ شي نو دی وجنه دا نه کول پکار هر هغه شی هر هغه تعمیر چې الله به ناراض کیږي هر هغه تعمیر چې الله به ناراض کیږي والله ولا تعالی لا يهدي هدایت نه کوي القوم الظالمین قوم ظالمانو ته لا يزالوا همیشه بوي بنيانهم ابادی د دوی الذي اغا بناو چې دی جوړه کې ریبتن شک په بنیاد باندې وجد شکنا فی قلوبهم د دې پزړونو کې الا مگر ان داشي تقطع پرې کړل شي قلوبهم زړه د دوی والله ولا تعالی علیم په هده حکیم خاوند حکمت ولده ان الله بشکل تعالی اشترى اغستدی من المؤمنین مؤمناننا انفسهم دانون دوی و اموالهم او مالون دوی یعنی دا سودا علا کړی دا اشترا ترجیح ور کړی دا اغستدی سودا شوی دا تاسو خپل ځان سره فټ کړئ دا آیت لکه مخه او خاص کړي د مؤمن د پاره یا د مؤمن صفت بیانېږي نو بیا خپل ځان خامخا دې سره برابروي چې آیا زبدې کې راځم کنه کچېره زموږ صفاتونه هغه سره برابرېږي یو دوا درې نو هغه الحمدلله ویل پکار دی او هغه کې نور هغه باندې ثابت قدم او سیدل پکار دی کدا سی به صفت وی چې هغه په انسان کې نوي نبی دا هغه الله تعالی نه دوام پکار دی او هغه باندې بیا کوشش هم پکار چې الله تعالی دا صفت موږ کیوں پیدا وکړي نو الله وایي ما خو مؤمنانو سره سودا کړی دا او هغه سودا څه شه ده بأن لهم الجنه بأن یقینا لهم دې لپاره الجنه جنت ته دا سودا خو ما کړی دا استاد هغه ما ځان د باډي او استاد مال الله دا ما غستی دا سمادي او ما تا سره سودا کړی دا د بدل کې بدل تا د جنت در کوم نه دا معاهده شوی دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا عبد الله ابن مسعود پختنه وکړه بخاری شریف کې دا حدیث ته چې کوم یو عمل له چې هغه ډیر بهترین دی پیغمبر علیه السلام ته جواب کې فرمایل چې منځ کول په خپل وخت باندې یو والدین سره خصلو کول دوا او د الله بلاره کې jihad کول دا ایتونه د jihad باری کې دي کنه دا ټول نه بهترین عمل دی همدا غرنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی پختنه چاو کړه
او هغه ورته جواب ورکړلو چې همدا کرانګي لکه چې کومه دا خبره ده او دې کې هغه مجاهد هم شریک ته چې هغه جهاد تتلې نشي